آیا په رښتیا د ګردو نه کاڼي صفا کیږي که چیرې انسان روزانه نیمبو استعمالوي په اوبو کې په دې طریقه باندې؟ بالکل انسان چې کله هم نیمبو په اوبو کې استعمالوي نو د هغه سره چې کوم ورکوټي کاڼي دي د هغه په ګردو کې نو هغه بهر ته وځي او بهر ته په دې طریقه باندې وځي چې کله یو انسان روزانه په تړمو یو ګیلاس اوبو کې یو نیمبو ځان ته ناچوڼ کوي او هغه څکي نو دا نیمبو کې دننه سایټریټ ورته ویلی شي هغه دې پکې او د انسان په ګردو کې چې زیاتر کم کاڼي جوړیږي نو هغه ته کیلشیم اکزالیټ ویلی شي. نو کله چې دا نیمبو کې چې کوم سایټریټ دی دا کیلشیم اکزالیټ ته ورشي او په هغه پورې اونخلي نو دا کاڼي غټېدو ته نه پورېږي بلکې نرم کوي او ورکوټي کوي تر دې پورې چې دا کاڼي د انسان چې کوم ورکوټي بول دي په بهر ته یې وباسي. نو که چیرې یو انسان ته د ورکوټو کاڼو مسله وي په ګردو کې نو هغه د روزانه په نهره باندې یو ګیلاس اوبه ګرموي او په هغه کې د یو نیمبو نچوړ کوي او هغه د په نهره باندې څکي یا تاسو د ورځې 2-3 ګیلاسه هم څکلی شي که چیرې چاته د معدې د تیزابیت مسله نه وي او د دې سره که چیرې صرف تاسو خالص د انار والا جوس کې نو د دې سره په ګردو کې چې کم پړسوب وي هغه کمیږي او کم چې ورکوټي بول دي هغه ورسره زیاتیږي او د دې سره انسان په وجود کې که چیرې د وینې کمی وي نو هغه ورسره هم کافي مقدار ښه کیږي. د دې نه علاوه که چیرې ستاسو صحت ډېر زیات کمزوری وي او تکاوټ محسوسوي تاسو هر وختي او ډېر زیات پریشانه وي تاسو نو تاسو د صحت لپاره خالص علاجي زموږ سره شته دی چې هغه تاسو روزانه استعمالوئ نو ستاسو په وجود کې کم تکاوټ دی هغه کافي مقدار پورې لرې کیږي. او دې نه علاوه که چیرې ستاسو په ذهن کې سرایه وي نو هغه تاسو موږ ته په کمنټ کې پرېښودلی شئ او دغه شان میډیکل انفارمیشن دپاره زموږ سره اوسئ او خپلو ملګرو سره دا انفارمیشن شیر کولی شئ. شکریه. الله حافظ.